د خالد بن ولید جومات چې د غزنی ولایت د درېیمې ناحیې په مربوطاتو کې جوړ شوی په یوه وخت کې به د 3.5 زره لمونځ کوونکو ظرفیت ولري. د مسلم کمپلکس مشر ډاکټر خیرالدین نثار وایي چې په یاد جومات شاوخوا 2.5 زره امریکایي ډالر لګښت راغلی چې په یوه وخت کې به د 3.5 زره لمونځ کوونکو ظرفیت ولري او په 900 متر مربع ځمکه کې جوړ شوی. ښاغلی نثار زیاتوي چې د یاد جومات ترڅنګ په راتلونکي کې پلان لري ترڅو یوه دیني مدرسه هم جوړه کړي. د خالد بن ولید مسجد افتتاح ونن چې تقریبا دا مسجد په 900 متر مربع کې جوړ ده، د پلانسی په ساحه کې قرار لري او 2 منزله کې فعلا جوړ ده او تقریبا د 3.5 زره نفرو گنجایش لري او نن یې تاسې د افتتاح شاهدان یاستئ. مسجد تقریبا 2 یا 2.5 کاله مخکې شروع شوی و او نن په اتمام ورسېدی او تکمیل سو او افتتاح نن تاسې وینئ. بالکل د عامو خلکو لخوا سوداګر وو، خپله د غزني خلک وو ډېر زیات پکې په دې کې حصه واخیستله او اهالي وو ډېره زیاته برخه پکې واخیستله چې دا مسجد خو تر اوسه پورې ساحه لا پاته ده چې مثلا پارکونه یې دي، وضوخانه و دا شیان تکمیل شوي دي. آینده کې ورته د یو ښه صحیح دارالحفاظ پلان جوړوو انشاءالله چې دا به په دې مسجد کې وي او دا به یو جامع مسجد او مکمل هغه څه چې د یو جامع لپاره ضرورت دی انشاءالله هغه په پام کې نیول شوي دي او ورته کیږي. په همدې حال کې د غزنی ولایت مرستیال والي هم وایي چې د جوماتونو په جوړېدو کې باید ټول خلک مرسته وکړي او له خلکو یې وغوښتل چې جوماتونه په خپلو عبادتونو ښایسته کړي. نو دې په خاطر باندې چې دونه مهم رکن او دونه مهم فرض چې لمونځ ده او د هغه لپاره یو مکان یو ځای جوړول چې مسجد ته داسې څوک جوړ کړي دا یو ډېر لوی عبادت ده. د دې جوړول ډېر لوی عبادت ده. نو زه د ټولو محلې ته مبارکي وایم چې د یو دغه لوی خدمت کړی ده، خپل ځان ته یې کړی ده، خپل آخرت ته یې کړی ده، مسلمانانو ته یې کړی ده چې په دې کې لمونځونه ادا کړي او دغه آزاد او دونه ښایسته مسجد یې جوړ کړی ده. قومي مشر مولانا عبدالرحمن حکیمي وایي چې جوماتونه د مسلمانانو د یووالي مرکزونه دي، نو باید د بې اتفاقي او خدا پاللو څخه ډډه وکړو او یوازې هدف مو د الله جل جلاله رضا واوسي. بیایم امروز همه چیز رو دور بگذاریم. امروز هر محله اولین چیز شرطش است که باید به مسجد حاضر باشند، به نماز 5 وقت، به اتحاد، به اتفاق و هم زیست کنند، با هم زندگی کنند، با هم وقت زمان خود سپری بکنند. از نفاق و شقاق چیزی جور نمیشه. اما همیشه ببینیم محمد علیه السلام در میراب سازه میشد و بلال حبشی آذان میداد و او سیاه‌چرده ای که بود در او وقت زمان، اما بی آذان بلال به میراب پیامبر استاد نمیشد. اما چی بود که اما مسلمان ها را بدون فرق بیاید امتیاز به یک نظر مید. حتی او زن سیاه‌چرده ای که مسجد نبوی را جاروب میکرد پیامبر دید که یک روز نیز گفتم او چی شد؟ او تو فوت کرد و چرا ما را در جنازش خبر نکردیم؟ یه چیز که اتحاد و اتفاق و اما مسلمان ها یکسان حقوق داره، هیچ امتیاز و هیچ فرق نداره. اما به خاطر به قبایل و به طایف و اشایر ما تو را تبدیل کرده، به خاطر شناخت اگر نه بهترین ما و شما، با تقواترین ما و شما، پرهیزګارترین ما و شما. د خالد بن ولید جومات د بنسټ ډبره شاوخوا 2.5 کاله مخکې ایښودل شوې وه چې اوس یې رغنیزې چارې بشپړې او د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل شو.